قدرمن مهمان راشه مرحبا و اسمانو ته عرش فرش سوی مبارک ستا و پاکو قدمو ته. استغفار ویل، استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظیم استغفر الله. دا استغفار ویل دی. استغفار ویلو خو ډېرې طریقې شته، ډېر الفاظ لري. دغه استغفار ویل دا هم د دې وسیله ګرځي چې دغه آفتونه الله پاک تپه کړي، الله پاک رحمتونه نازل کړي. الله عز وجل فرمایلی واستغفر الله ان الله غفور رحیم. تاسو استغفار وایاست، الله تعالی غفور الرحیم ذات دی، الله تعالی به مو وبخشي، الله تعالی به رحمتونه در باندې نازل کړي. تاسو استغفار وایاست. دا درې شیان د دغه درېیمې لارښوونې مطابق د استغفار متعلق بل آیت هم شته. نوح علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته څه وایي؟ فقلت استغفروا ربکم. وای ما د خپل قوم ته وویل چې تاسې د خپل رب استغفار ووایاست، خپل رب ته استغفار ووایاست. انه کان غفارا، ځکه الله تعالی ډېر ښه بخښونکی دی. یرسل السماء علیکم مدرارا، که تاسې استغفار ووایاست الله پاک پر تاسې بارانونه ووري. د موسم په وخت کې بارانونه، یو خو په موسمه بارانونه دي، دا خدا د آفت دي، دا خو خلق تباه کوي. ویمددکم باموال وبنین، الله عز وجل به تشته مالونه درکړي، الله عز وجل به تشته اولادونه درکړي. ویجعل لکم جنات، الله پاک به تشته باغونه درکړي. ویجعل لکم انهارا، الله پاک به ولی در ډکي، ولی به د اوبو ډکې بهیږي. استغفار ووایاست. نوح علیه السلام خپل قوم ته وایي. څلورم ذکر کول، د دغه شافاتو په وخت کې ذکر کول. ذکر خو پیژني، اذکار څومره ډېر دي. تلاوت هم په ذکر کې داخل دی، د قرآن شریف تلاوت په سر کې تلاوت دی، د ذکر په سر کې د قرآن شریف تلاوت دی. بیا دا نور اذکار دي، لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا نور اذکار ته چې زده مو هغه اذکار وایاست. دا یو بل طریقه ده چې د الله پاک عذابونه په ګرځي په ذکر کولو. الله عز وجل فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. اگاو شي د الله تعالی په ذکر زړونه آرامیږي. خلکو سره بیره پیدا ده، خلک په غرو کې ګرځي، بیریږي خلک. د دې بیرې دپه په ذکر سره کېږي. څه وخت چې د زړه مضطرب سو، زړه دې په حرکت کې سو، بیره درته پیدا سوه، د الله پاک ذکر کوه. یو او کله چې د نبی علیه السلام په زمانه کې لمر تور سو، نبی علیه السلام لمونځ وکړي او بیا صحابه کرامو ته څه وویل؟ فاذا رأیتم شیئا من ذلک فافزعوا الى ذکر الله ودعائه واستغفاره. وای چې کله مو دغسې یو شی ولیدي لکه دا لمر چې تور سو، دا هم داسې یوه علامه ده چې الله پاک خپل بندګان په بیروي. بیا تاسې د الله پاک ذکر ته رجوع وکړئ، د الله پاک استغفار ته رجوع وکړئ، دعا ته رجوع وکړئ، دعاوې کوئ. قدرمن مهمان راشه مرحبا و اسمانو ته عرش فرش سوی مبارک